سلامونه درنو کتونکو واحد الله زیار یم هیله لرم چې د صحت او عافیت په جامو کې به وئ د لایف ان ایجوکیشن یوټیوب چینل له ادرسه لومړی ویډیو ده چې ستاسو مخې ته ایښودل کیږي دغه ویډیو مو د شیخ زاید پوهنتون لنډې پیژندنې ته ځانګړې کړې د ویډیو تر پایه به پوه شئ چې یاد پوهنتون څنګه او کله د کوزې پښتونخوا له پېښور ښاره دلته افغانستان ته انتقال شو ولې ورته د شیخ زاید پوهنتون نوم ورکړل شو څومره برحال محصلین لري او څومره یې ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي همدارنګه څو پوهنځي څومره استادان او اداري کارمندان لري دا او دې ته ورته پوښتنې همدلته در ځوابوو راځئ چې پیل کړو خوست شیخ زاید پوهنتون د خوست ښار لویدیځ لوري ته په 6 کیلومترۍ کې موقعیت لري چې په 900 جریبه ځمکه کې رغول شوی یاد پوهنتون د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د افغان پوهنتون په نوم د کوزې پښتونخوا په پېښور ښار کې د کډوالو افغان ځوانانو د روزنې لپاره پر فعالیت پیل وکړ هغه وخت دغه پوهنتون د یوه خصوصي پوهنتون په توګه فعالیت کوو په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د منمهالې ادارې له جوړېدو وروسته په افغانستان کې د بیا ځل لپاره زده کړو ته د زمینې برابرېدو او همدارنګه د یاد پوهنتون زیات تعداد محصلین د بیا ځل لپاره په افغانستان کې مېشت کېدو ته په کاتو داسې نظریه پیدا شوه چې یاد پوهنتون باید افغانستان ته انتقال کړل شي همدا وجه وه چې په 2002 میلادي کال کې د خوست ولایت علماو قومي مشرانو روشنفکرانو ټولنیزو سازمانونو ځوانانو په هلو ځلو او د وخت ولسمشر ښاغلي حمید کرزي په ځانګړې پاملرنې 226 ګڼه فرمان له مخې خوست ولایت ته انتقال کړل شو او د یوه رسمي پوهنتون په توګه یې پر فعالیت پیل وکړ یاد پوهنتون په لومړیو کې د خوست پوهنتون په نوم باندې یادېده چې کومه ځانګړې وداني یې نه درلوده بلکې د ښار په یوه څنډه کې د میخانیک لیسې په ودانۍ کې تدریسي چارې روانې وې او د لرې پرتو سیمو محصلان یې د کرنې ریاست په ودانیو کې لیلیه شوي وو د خوست میشتو د بشپړو هڅو او پخواني ولسمشر حمید کرزي د ادارې د پاملرنې په نتیجه کې د متحده عربي اماراتو په مرسته له خوست ښاره کابو 6 کیلومتره لرې په لویدیځه څنډه کې د خړو غونډیو ترمنځ په 900 جریبه ځمکه کې جوړ کړل شو چې ټول ټال یې 19 دوه پوړیزې ودانۍ چې 8 تدریسي خونې یوه د ریاست وداني او 8 د لیلې ودانۍ شاملې وې همدارنګه یې د محصلانو لپاره د مسجد او ډوډۍ خوړلو 2 یوه پوړیزه ودانۍ هم لرلې په 2009 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې همدا وجه وه چې یاد پوهنتون د شیخ زاید بن سلطان ال نهیان په نوم ونومول شو یاد پوهنتون اوس مهال لاندې ارزښتونو ته په کتو خوست ولایت کې د یوه رسمي پوهنتون په توګه فعالیت کوي د یوې سپېڅلې اسلامي روحیې په شتون وطنپالنه معیاري او باکیفیته زده کړې د څېړنې رایج کول سالمه اداره او اغیزمنه رهبري اکاډمیکه ازادي رامنځته کول حساب ورکونه په کارونو کې شفافیت او د فساد مخنیوی او له هر قسم تبعیض څخه ډډه کول
په لومړي سر کې دغه پوهنتون 4 پوهنځي 1400 محصلان او 75 تنه استادان درلودل. په داسې حال کې چې روان 1402 هجري شمسي کال 12 پوهنځي 228 استادان 130 مدیر صاحبان او 120 معتمدین او ملازمین لري. یاد پوهنتون 6122 برحال محصلین لري او په افغانستان کې د فعالیت د پیل له لومړۍ ورځې بیا تر ننه یې له بېلابېلو پوهنځیو 14366 محصلان ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. خوست شیخ زاید پوهنتون مجهز کتابتون، کمپیوټر لیب، د غونډو تالارونه، کنفرانس خونې، د هلکانو او نجونو د اوسېدو لپاره ځانګړي لیلیې لري چې په راتلونکو ویډیوګانو کې به پرې بحث وکړو. درنو کتونکو، د خوست شیخ زاید پوهنتون په تړاو لنډ او کلي معلومات و چې تاسو ته مې در وړاندې کړل. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله مو مل شه.